آیا د وچې او تیزابي بیټریو ترمنځ توپیرونو ته اندېښمن یاست او نه پوهیږئ چې کوم ډول وپلورئ؟ په دې انځوریزه کې به انشاءالله د دغه دوه ډوله بیټریو ترمنځ پوره وضاحت وکړو چې د دوی ترمنځ په کار، کیفیت او قیمت کې څومره توپیر دی. لومړی به یې د تیزابي بیټریو څخه راپیل کړو. د تیزابي بیټرۍ ژوند. تیزابي بیټرۍ بیا هم په خپل ځان کې څو ډوله دي لکه جیل، AGM او ډیپ سایکل. خو عموما تیزابي بیټرۍ زر ځله چارجیږي، خو په هغه صورت کې چې چارج یې تر نیمایي زیات نه ختمیږي. یعنی د تیزابي بیټرۍ برق به تر 50 سلنه زیات نه کاروي، کنه په دې سره د بیټرۍ عمر لنډیږي. دا بیټرۍ خورا درنې وي او ځینې وخت یې وزن هم مشکل پیښوي، ځکه چې ځینې داسې سیسټمونه هم وي چې د یو ځای څخه بل ځای ته لیږدول پکښې عادي وي. یو عادي 100 امپیره بیټرۍ 90 کیلوګرام وزن لري. تیزابي بیټرۍ 15 سلنه موثریت لري، یعنی کله چې 100 سلنه بیټرۍ چارج سي نو یوازې 15 سلنه چارج یې د کارولو وړ وي، او دا عدد د هوا په حالت او د سیستم په لویوالي پورې هم اړه لري. خو څومره باید ختمه سي؟ تیزابي بیټرۍ باید چې تر 50 سلنه زیاته ونه کارول سي. خوندیتوب. تیزابي بیټرۍ چې کله ډیرې چارج سي نو بیا یو ډول ضرري ګاز تولیدوي او سرپوش والا تیزابي بیټرۍ د ګاز خارجولو ته اړتیا پیدا کوي، کنه پټاویږي. خو AGM او جل هغه بیټرۍ چې سرونه یې پټ وي د ګاز خارجولو ته اړتیا نه لري. د تودوخې درجه. تیزابي بیټرۍ چې چارج وي نو په 0 درجه حرارت کې هم کار کولای سي، خو لږ کمزوري وي. سی ریټ. د تیزابي بیټرۍ عادي سی ریټ 0.2 دی. دا په دې معنی چې که تاسو په لوړ امپیر د دغه بیټریو چارجول غواړئ نو د لوړ سی ریټ بیټریو په پرتله ژر نشي چارجېدلی. دا چې سی ریټ څه دی په دې اړه به هم انشاءالله په راتلونکو انځوریزو کې معلومات درته وړاندې کړو. په خپل چارج ایله کول. تیزابي بیټرۍ په هر میاشت کې خپل د 15 څخه تر 15 سلنه پورې چارج خوشی کوي. دا دومره فیصدي نه ده چې په ضایعاتو کې وشمیرل سي، خو دا باید په یاد ولرئ چې تیزابي بیټرۍ که کارول کیږي هم نه، خو چارج یې ورو ورو ختمیږي. قیمت. د تیزابي بیټرۍ نرخ د عادي خلکو لپاره ډیر مناسب وي، ځکه خو اکثر خلک تیزابي بیټرۍ رانیسي. اوس به وچې بیټرۍ وڅېړو چې لیتیم آیون بیټرۍ هم ورته ویل کیږي. د دوی ژوند تر تیزابي بیټریو ډیر دی او په عادي شرایطو کې تر 15,000 ځله پورې چارجېدلی سي. همدارنګه د دوی وزن هم کم دی. یو 100 امپیره بیټرۍ 10 کیلوګرامه کیږي، چې دا ډول بیټرۍ د سیارو سیستمونو لپاره ډیر مناسب دي. د دوی موثریت هم ان تر 99 سلنه پورې دی، یعنی څومره چارج چې پکښې وي هغه 99 سلنه د کارولو توانایي لري او تاسو کولی سئ چې ډیر یې خالي کړئ. خو ښه به دا وي چې تر 80 سلنه ډیر چارج ځینې ونه کاروئ، دا ځکه چې بیا بیټرۍ تر ډیره زورور نه پاتې کیږي. مثلا که تاسو 100 امپیره وچه بیټرۍ کاروئ نو یوازې 80 امپیره باید استعمال کړئ او بیرته بیټرۍ ډکه کړئ. خوندیتوب. خوندیتوب موږ ته تر ټولو هم څه دی، او لیتیم آیون بیټرۍ خورا خوندي بیټرۍ ده. دا ډول بیټرۍ په 0 درجه یخنۍ کې نه چارجیږي او که مو چارج ته وتړل نو بیا د عمر دپاره خرابیږي، خو که چارج و نو کار ورڅخه اخیستلی سئ. دا بیټرۍ تر ټولو لوړ سی ریټ لري چې 1 دی، یعنی تاسو یې په ډیر لوړ امپیر سره هم چارجولی سئ. د وچو بیټریو چارج په هر میاشت کې 3 سلنه په خپل ختمیږي، چې دا تر تیزابي بیټریو ډیر لږ دی. وچ بیټرۍ تر تیزابي ګرانې دي، خو که تاسو د اوږدې مودې دپاره حساب ورته وکړئ نو دا وچ بیټرۍ ارزانه تمامیږي د قیمتونو پرتله یې. د یوې تیزابي 8 جن بیټرۍ قیمت په نړیوال بازار کې $190 دی، خو د لیتیم آیون بیټرۍ قیمت بیا $320 دی. دا هغه بیټرۍ دی چې په ډیره یخنۍ کې هم ښه کار کولی سي، خو هغه بیټرۍ چې په ډیره یخنۍ کې ښه کار نسي کولی هغه تر $220 پورې هم پیدا کیږي، چې دا د موټرو دپاره اکثره کارول کیږي. معلومیږي چې AGM بیټرۍ تر وچو بیټریو 2 برابره ارزانه دي. دا خو د یوې 100 امپیره بیټرۍ قیمت سو. اوس به یې هغه برېښنا ته حساب وکړو چې موږ ته یې هغه برېښنا په څو تمامیږي کوم چې موږ یې د دغه بیټریو څخه کارولی سو. یوه 100 امپیره تیزابي بیټرۍ که موږ وپلورو نو موږ یې یوازې 50 امپیره کارولی سو، خو د وچې بیټرۍ بیا 80 امپیره کارولی سو. اوس که موږ ته 100 امپیره برېښنا په کار وي نو موږ اړ یو چې 2 امپیره تیزابي بیټرۍ وپلورو، چې دا 100 امپیره موږ ته په $380 تمامیږي. خو که وچې بیټرۍ وپلورو نو بیا موږ ته 100 امپیره د کارونې وړ برېښنا په $462 تمامیږي. اوس به یې موثریت ته هم حساب وکړو، یعنی هغه برېښنا به هم ځینې ایسته کړو چې تیزابي بیټرۍ یې ضایع کوي. دا په دې معنی چې که چیرې موږ د 100 امپیره برېښنا کاروو نو بیا هم 15 امپیره ضایع کیږي، چې اوس نو د 100 امپیره هغه برېښنا قیمت چې موږ یې کاروو $408 کیږي. وچې بیټرۍ د تیزابي بیټرۍ په پرتله ډیر لږ ضایعات لري چې یوازې 1% دی. که چیرې همدا 1% ورڅخه لرې کړو
نو د وچو بیټریو 100 امپیره هغه برېښنا چې موږ یې کاروو په $466 تمامیږي. اوس نو که حساب ورته وکړئ د وچو بیټریو او تیزابي بیټریو قیمت ډیر سره رانږدې سو، خو لا هم نور حساب پاته دی چې دا یې هغه لوی توپیر دی. تیزابي بیټرۍ یوازې 100 واره چارجیږي او تر هغه وروسته کار نه کوي، خو وچې بیټرۍ 15000 واره چارجیږي. اوس نو که یې دغه توپیر ته حساب وسی نو تیزابي بیټرۍ تقریبا 4 ځله تر وچو بیټریو ګرانې تمامیږي، خو په دې شرط چې وچې بیټرۍ نوي وي، استعمالي نه وي او د معتبرې کمپنۍ وي. که چیرې تاسو داسې سیستم کاروئ چې تر 3 کاله پورې کار ځنې اخلي نو بیا تیزابي بیټرۍ مناسبې دي، خو که تر 3 کاله ډیر کار ځنې اخلي نو بیا وچې بیټرۍ ځکه ښه دي چې وچې بیټرۍ تر 3 کاله ډیر وخت کار کوي. ځینې نورې داسې نقطې هم شته چې په دې ارزي چې پام ورته وسی. مثلا وچې بیټرۍ تر تیزابي بیټریو په زورور برق یعنی په لوړ امپیر ښه چارجېدلی شي. وچې بیټرۍ تر تیزابي ډېرې سپکې وي. وچې بیټرۍ چې 15000 واره چارج هم سي نو بیا هم 80 سلنه کار ځنې اخیستل کیږي. هغه بیټرۍ چې د استعمالي په نامه په بازارونو کې خرڅیږي هغه همدا بیټرۍ وي چې تر خپل میعاد تیر سوي وي خو بیا هم کار کوي. 15000 واره چارجول او خالي کول یې 14 کاله وخت نیسي. که نوې بیټرۍ په سمه توګه وکارول سي نو حتما تر 10 کاله ډیر کار کوي. داسې بیټرۍ هم سته چې تر 15 کاله یې ډیر کار کړی دی. که وچې بیټرۍ 10 کاله کار وکړي نو د تیزابي بیټریو په پرتله یوازې 10 سلنه مصرف پر راځي. د وچې بیټرۍ یوازینۍ کمزوري دا ده چې په 0 درجه یخنۍ کې به یې نه استعمالوي، خو که اړتیا ورته لرئ چې په همدومره یخنۍ کې یې وکاروئ نو بیا هغه بیټرۍ وپلورئ چې د یخ سره مقاومت کولی سي، اما $100 به یې قیمت جګ وي. هیله ده چې دا پرتله مو خوښه سوې وي. په کمنټ کې په دې اړه راته ووایاست چې راتلونکي معلومات باید د څه په اړه وي. که چیرې دا معلومات په لایک او سبسکرایب ارزي نو لایک، سبسکرایب او کمنټ ستاسو څخه هیڅ مصرف نه غواړي. دا معلومات تاسو ته د پښتو برېښنا لخوا وړاندې سول. د پښتو او پښتنو سره د مرستې په خاطر یې د نورو ملګرو سره شریک کړئ. د نورو معلوماتو دپاره د واتساپ د دې شمیرې سره په اړیکه کې سئ.